ایمان پلورونکي 103 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینو کیسو په ترڅ کې په تیره برخه کې موږ او تاسو واوریدل چې د اسحاق او عمر درویش په نوم دوه مجاهدین صلیبیانو سره بندیان وو. صلیبیانو ډیره هڅه کوله چې دوی خپل کړي او د مسلمانانو په ضد استعمار کړي، خو بل اخر د کیسې دې برخه تر ورسېدو. صلیبیانو اسحاق او عمر درویش لډیرو تعذيبونو څخه وروسته هم خپل نه کړای شول، خو عمر درویش او اسحاق په خپل کې سره صلاح وکړه چې باید یو ووځي او د بل ملګری د خلاصون هڅه وکړي، چې په پایله کې عمر درویش ووت او په تیره برخه کې موږ او تاسو دې ځای ته رسېدلی وو چې علي بن سفیان رحمه الله خلکو ته اعلان وکړ او ورته ویل وګورئ چې د دې استاد سهارنی معجزه هم دروغ و او اوس هم هیڅ نشو ښودلای، دا مداریتوب او جادو دی. عمر درویش په همدې غالمغال کې علي بن سفیان ته وویل چې زه عاشي او استاد و تکړه کسان باید د سودان مرکز ته ولاړ شو او هلته اسحاق را خلاص و، ځکه چې ما صلیبي چارواکو ته ویلي وو چې کله زما اسحاق ته اړتیا شوه هغه به را خلاص کړه. علي بن سفیان هغوی ته اجازه ورکړه چې زر تر زره ولاړ شي او خپل علي بن سفیان د ډرامې د رسوا کولو لپاره خلکو ته متوجه شو. هغه د عمر درویش څارونکي نیولي وو او کلک یې تړلي. هغه ټول خلک له ځانه سره ملګري کړل او بیا د غره هغې برخې ته بوتلل چیرې چې د تور څرک ښودنه کېده. هلته چې ورسېدل نو دوه کسان تړلي پراته وو، کیمیاوي مواد په خاورو اچول سوي وو او څراغ هم بلیده. علي بن سفیان خلکو ته وویل وګورئ. علي بن سفیان څراغ کیمیاوي موادو ته نږدې کړ او هغو موادو هم سمدستي ور واخیست او یوه لمبه یې وکړه. وروسته لمبه ختمه شوه. همدا لمبه د تور د رڼا څرک و چې خلک یې پرې غولول. ورونو بیا علي بن سفیان د نیول شویو کسانو څخه وپوښتل چې دا څه دي؟ هغوی ورته وویل چې موږ د همدې کار لپاره روزل شوي او خلکو ته دا د معجزې په نامه باندې ښیو او د خلکو عقیده د اسلام څخه اړو. خو ورونو په دې صحنه کې د کلي یو ځوان د هغې خلکو تر شا راغی او په یو خرپ یې د دواړو څخه سرونه والوځول او بیا خلکو ته وویل هر څوک چې د صلیبیانو لپاره کار او خدمت کوي دا سزا ده. هلته بیا عمر درویش، عاشي او دو مسلمان سرتیري د اسحاق د خلاصون لپاره د سودان د مرکز په لور په منډه روان وو. هغوی غوښتل مخکې له دې څخه چې کوم جاسوس هلته احوال ورسوي هغه باید اسحاق را خلاص کړي. هغوی 2 ورځې او 1 شپه سفر وکړ او ماښام مرکز ته ورسېدل. سمدستي مشر سالار ته ورغلل چا چې اسحاق او عمر درویش د ورانکارۍ لپاره تیارول. هغه ته عمر درویش ټول راپور وړاندې کړ او عاشي ته اشاره وکړه تاسو د دې څخه پوښتنه وکړئ چې موږ څومره کامیاب او بریالي یو. عاشي ورته ډیر زیات صفت او ستاینه وکړه چې عمر درویش ډیر کامیاب رول لوبوي. اوس دې ته اړتیا ده چې اسحاق موږ له ځانه سره بوزو او خپل اصلي مقصد پوره کړو. خو سالار ورته وویل اسحاق زموږ خبره بالکل نه مني، تاسو به څرنګه د هغه څخه کار واخلئ. اسحاق سمدستي راوستل شو. هغه چې عمر درویش ولید نو ډیر خفه شو او هغه ته وویل ستا له څېرې څخه داسې ښکاري چې خپل ایمان دې خرڅ کړی دی. خو ورونو عمر درویش خو اصلي خبره د سالار په مخ کې ورسره نه شوی کولی، نو هغه عاشي ته په سترګو کې اشاره وکړه چې سالار له خونې څخه وباسي تر څو اسحاق په اصل خبره باندې پوه کړو. عاشي په سالار خپل لاسونه واچول او ورته ویل راځه دا ډېره موده سره جلا شوي وو، څه وخت سره مرکه وکړو. عاشي په بله خونه کې هغه ته ښه پرېمانه شراب ورکړه چې پوره نیشه شو. عمر درویش اسحاق ته ټوله خبره وکړه او ورته ویل چې سمدستي باید حرکت وکړو. د خونې د باندې پیره کوونکي ولاړ وو. عمر درویش هغوی ته وویل تاسې راشئ او دا بندي له ځان سره زندان ته بوځئ. خو ورونو کله چې هغوی دواړه خونې ته راننوتل سرتیرو هغوی له ستونې کلک ونیول او خفه یې کړل. عاشي سالار ته دومره شراب ورکړي وو چې هغه لومړی په اوتو بوت پیل وکړ او بیا بېهوشه شو.
هغوی 5 واړه په اسونو سپاره شول او د مرکز څخه ووتل. خو څو ساعته وروسته یو جاسوس هم راورسېدو او سالار ته راغی، خو هغه له نشې له حالت څخه وتلی و. نو د عمر درویش او د ډرامې د رسوا کېدو خبر یې ورکړ. خو سالار ډېر خوشحاله شو چې عمر درویش تیار په لاس راغلی. خو ورونو کله چې هلته ورغلل نو خپل 2 پیره کوونکي یې مړه پیدا کړه او د بل چا درک نه. هغوی پوه شول چې عمر درویش سره له اسحاق وتلی او تښتېدلی دي. عمر درویش، اسحاق، عاشي او 2 سرتیري یوه شپه او 2 ورځې وروسته خپلې سیمې ته ورسېدل او د علي بن سفیان سره یو ځای شول. علي بن سفیان عمر درویش او اسحاق په ټوله اسلامي سیمه کې وګرځول ترڅو خلک له اصلي حقیقت څخه خبر کړي او په زندان کې چې په هغوی باندې څه تېر شوي وو هغه خپل ولس ته ووایي. د دې په خوا کې هغوی 2 کسانو ته وظیفه وسپارله چې د سوډان د پوځ په هکله معلومات خلکو ته راوړي. علي بن سفیان د مصر څخه 2 سرتیري هم راوغوښتل ترڅو د حملې په وخت کې په دښمن باندې بریدونه وکړي. خو ورونو ستاسې به په یاد چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د اسحاق او عمر درویش په اړه باندې یو څه اندېښمن چې بالاخره دوی هم د الله په فضل او نصرت سره راخلاص شول او د علي بن سفیان سره ملګري شول. ورونو اوس به بیرته ورسو سپېڅلي او فولادي عزمه مجاهد د اسلام فخر سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته. هغه وخت چې علي بن سفیان په سوډان کې د کفري ځواکونو څخه د ځمکې لاندې جګړه وګټله، سلطان صلاح الدین ایوبي په شام کې 3 واړه متحده پوځونو ته ماتې ورکړې وه او ټول د خپلو سیمو په لور پسې اخیستي وو. هغه حالت تر نظر لاندې نیولی و ځکه هغه ورڅخه یو ځل ریمانډ خلاص کړی او همدا حلب د صلیبي ګوډاګیانو مرکز و. هغه خپلو سرتیرو ته وظیفه ورکړې وه چې په لاره کې حلبي پوځ دمې او آرام ته پرېنږدي او خپله د بل لارې څخه د حلب په لور روان شو. حلبي پوځ په لاره کې و. سلطان صلاح الدین ایوبي حلب ته نږدې ورسېده او لاره یې بنده کړه. د شاله خوا ورپسې کمنډویان او مخې ته ورته د سلطان صلاح الدین ایوبي سپاره ودرېدل او هغوی یې محاصره کړل. ورونو په حلبي پوځ باندې اوازونه وشول چې خپله وسله تسلیم کړي. پرته له دې څخه هغوی نوره چاره نه درلوده. هغوی ډېره بده ماتې خوړلې وه. د پوځ د محاصرې په سبا 2 سپاره د سلطان صلاح الدین ایوبي په لور را روان وه چې سپین بیرغ یې په لاس کې نیولی و. هغوی چې کله سلطان صلاح الدین ایوبي ته مخامخ شول نو عسکري سلامي یې وکړه او بیا د الملک صالح پیغام ورکړ. سلطان صلاح الدین ایوبي ته هغه د سولې او روغې وړاندیز کړی او دا یې هم لیکلي و چې زما حکومت به تا ته مالیات درکوي او ستا په خلاف به هېڅکله هم جګړه نه کوي او نه به د صلیبیانو سره دوستي ساتي. د دې روغې او سولې څخه وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي په هغوی شرط کېښود چې د اړتیا په وخت کې به موږ ته خپل پوځ راکوئ او د حلب د کلا څخه به زموږ مخه څوک نه نیسي. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله وروسته له دې څخه د ترکمان په سیمه کې واړول چې ډېره تکه شنه او اوبه یې هم ډېرې لرلې. هغه غوښتل دلته خپلو څارویو ته واښه او خوراک برابر کړي او هم د خپلو زخمیانو درملنه وکړي ځکه هغه پوهېده چې نور نه صلیبیان او نه د هغوی ګوډاګیان د حملې لپاره زړه ښه کولی شي. په ترکمان کې 2 ورځې وروسته هغه ته یو لیک په لاس باندې ورغی. ورونو دا هم یو الهي نصرت چې له سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله سره وسو چې په دغه لیک باندې د الملک صالح مهر لګېدلی. سلطان صلاح الدین ایوبي چې لیک پرانیسته نو اصلي پیغام د سیف الدین په نامه و. هغه ته الملک صالح لیکلی و ستاسې لیک ما ته راورسېده. تاسې دا اندېښنه ښکاره کړې وه چې ما له سلطان صلاح الدین ایوبي سره په روغه کولو غلطي کړې. اصلا ما ته هېڅ بله لاره نه وه پاتې د دې څخه چې زه روغه وکړم ځکه زما د پوځ زیاته برخه د سلطان صلاح الدین ایوبي له پوځ له لوري څخه محاصره سوې وه. که هغه ټول نیول شوي وای بیا ما هېڅ هم نشو کولی. ما د دې لپاره چې پوځ راخلاص شي او زه بیا خپل ځای برابر کړم نو ما د هغه سره سوله وکړه. تاسې بالکل بېغمه اوسئ. زه هېڅکله د هغه سره نه روغه کولی شم او نه دوستي. ما ته د وخت او پوځ اړتیا وه او دا کار وشو. تاسې هم خپل کار کوئ او زه هم خپل کار کوم خو بیا به د سلطان صلاح الدین ایوبي څخه غچ او انتقام اخلو. ورونو دا پیغام خو اصلا سیف الدین ته استول کېده خو یا په غلطۍ سره سلطان صلاح الدین ایوبي ته راغی یا دا چې پیغام راوړونکی د سلطان صلاح الدین ایوبي پلوی و. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي د دې پیغام په لیدو ډېر خفه شو او څو وخت د هیڅ چا سره هم خبرې ونه کړې خو په دې خوښ و چې د دښمن له حالاتو څخه پوره خبر شو تر څو دوکه ونه خوري. ورونو هېڅکله د دښمن او ګوډاګیانو په صلح او سوله ییز وړاندیز باندې مه دوکه کېږئ او که بیا هم صلح او سوله ییز وړاندیز درته وشو د صلح څخه وروسته هم
باید په هر وخت کې د دښمن په زړه کې جاسوسان ولرئ او هغه باید تر څار لاندې وي، ځکه چې کفار او ملګري هیڅکله د مسلمانانو کامیابي او بریالیتوب ته نه خوښېږي او تل د مسلمانانو او مجاهدینو په منځ کې بې اتفاقي، ګډوډۍ او د هغو د فتحو په مخ کې پراته خنډونه دوی راولاړوي. خیر ورونو، د صلیبیانو د تور د څرک په نوم باندې دغه توطیه هم رسوا او د مسلمانانو په ګټه باندې تمامه شو. اوس موږ د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د رښتینې کیسو په ترڅ کې یو بل عنوان ته وداخلېږو. د هغه عنوان سرلیک دی د حق د لارې مسافر. ورونو، بادشاه په یوه جونګړه کې پټ شوی و. دا پیښه د اپریل د میاشتې 1115 میلادي د روژې میاشت 1570 هجري کې شوې وه، کله چې درې صلیبي ګوډاګي واکمنان د نورالدین زنګي زوی الملک صالح، ګمشتګین او سیف الدین غازي د سلطان صلاح الدین ایوبي مقابلې ته راغلي وو. د هغوی پلویتوب یا طرفداري صلیبیانو کوله. صلیبیانو هغوی ته اوښان، اسونه، د اور اچونکي مادې منګي او نوره وسله ورکړې وه. صلیبیانو دا اړتیا نه ګڼله سلطان صلاح الدین ایوبي ته په میدان کې ماتې ورکړی شي، بلکې د هغوی اصلي مقصد دا و چې اسلام له بیخه وباسي او په عربي خاوره باندې د صلیب واکمني راشي. هغه وخت فلسطین د صلیبیانو په واک کې و. هغوی د مسلمانانو څو کمزوریانې پېژندلې وې، چې هغه د واکمنۍ حرص، ښځه، زر، عیش او عشرت. صلیبیان د اروپا څخه په دې امید او هیله راغلي وو چې هغوی به د خپلو نویو وسلو، د پوځونو د ډیروالي او د بحري قوو په وسیله مسلمانانو په لږ وخت کې ختم او بیا به په لومړۍ قبله او کعبه شریفه باندې واکمني ترلاسه کړي او د اسلام بنسټ او بنیاد به ړنګ کړي. دین کومه ونه نه ده چې هغه د ریښو سره راوایستل شي نو وچه او له منځه به لاړه شي. دین د کوم کتاب یا کتابونو نوم نه دی چې هغه وسوځول شي. نو دین او مذهب هم ورسره ایره او خاورې شي. مذهب د عقایدو، افکارو او نظریاتو نوم دی چې د انسان په زړه او دماغ کې ساتل کیږي او انسان د هغې پابند وي. د انسانانو په وژلو سره د هغوی نظریات او عقاید نه ختمیږي. د یو مذهب د ختمولو لاره دا ده چې د هغې په پیروانو کې عیش او عشرت او ځان پالنه واچول شي. د دې څخه وروسته د مذهب سره یې په خپله اړیکې سستېږي او بالاخره انسان بې پروا او آزاد ګرځي. یهودیانو او صلیبیانو همدا جال او لومه مسلمانانو ته جوړه کړې وه. کله چې دا جال په عربو او مصر کې خپور شو، غیر واکمنان او چارواکي پکې راونښتل. د اسلامي امت همدا بدبختي او بدنصیبي ده چې مسلمانان د واکمنۍ، مال او ښځې په خاطر هر څه قربانوي. سلطان صلاح الدین ایوبي او نورالدین زنګي په وخت کې دا خواږه زهر د مسلمانو واکمنانو او امیرانو په رګونو کې ننوتي وو، ځکه خو صلیبیان په فلسطین باندې واکمن شول. ډېر ریاستونه او امارتونه داسې وو چې په هغوی عملاً د صلیبیانو واکمني نه وه، خو د واکمنانو په زړونو صلیبیان واکمن. یهودیان او صلیبیان د مسلمانانو د اخلاقو په خرابولو کې دومره کامیاب او بریالي شول چې د هیڅ مسلمان سالار په هکله دا خبره چا په ډاډ سره نه شوی کولی چې هغه د اسلامي امت پلوی او وفادار دی. د زنګي او ایوبي لپاره دا غداران لویه ستونزه او مسئله جوړه شوې وه. په 1104 او 1115 میلادي کلونو کې سلطان صلاح الدین ایوبي او بیت المقدس ترمنځ مسلمان واکمنان خنډ او پرده شوي. صلیبیان لرې ناست سیل او څاره کاوه. سلطان صلاح الدین ایوبي به په ټولو ډګرونو کې صلیبیانو ته پرله پسې ماتې ورکولې، خو صلیبیانو د هغه په وړاندې مسلمان امیران او واکمنان راپورته کړل او هغوی ورته مخامخ ودرول. تر ټولو تکلیف رسونکې او ستونزمنه خبره خو لا دا وه چې د سلطان غازي نورالدین زنګي زوی الملک صالح د نورو امیرانو په لمسون د سلطان صلاح الدین ایوبي په وړاندې خنډ شو او د هغه مخه یې بنده کړې وه. خو ورونو، هغه بادشاه چې په یو جونګړه کې ناست و، هغه د الملک صالح ملګری او پلوی و او دریم پلوی یې ګمشتګین. او ورونو، موږ او تاسې مخکې واورېدل سلطان صلاح الدین ایوبي د هغوی درې واړو متحده پوځ ته داسې ماتې ورکړه چې هر څه ترې پاتې شول، ان تر دې چې خپلې خیمې، بسترې، ټاک او پوکې هم پرېښودل او له میدان څخه په منډه وتښتېدل. د هغوی پوځیان چې څومره سلطان صلاح الدین ایوبي ونیول، هغه په دې نامه خوشي کړل چې مسلمانان دي. د سلطان صلاح الدین ایوبي دا رحم د زړه پراخوالی او په مسلمانانو زړه سوی و. خو ورونو، وروسته دغه پوځیان بیا د سلطان صلاح الدین ایوبي لپاره تاواني او رسوا کوونکي وګرځېدل. همدا خوشي شوي کسان چې هلته ورسېدل یو ځل بیا په پوځ کې شامل شول او له سره بیا د یو جګړې لپاره چمتو او تیار شول. دا خو د څو ورځو وروسته خبره ده. ورونو، د جګړې له میدان څخه د الملک صالح، سیف الدین او ګمشتګین تښتېدل ډېر عجیب او حیرانوونکې ډرامه وه.
هغوی د یو بل په غم کې نه وو. ګمشتګین د حرن د کلا مسؤل و چې د بغداد د خلافت تر لاس لاندې وه، خو هغه د جګړې څخه مخکې د خپلواکۍ اعلان کړی و. کله چې د جګړې څخه وتښتېده نو د حرن پر ځای حلب ته ولاړ، کوم ځای چې الملک صالح خپل پایتخت او پلازمینه ګرځولې وه. هغه له دې ویرې حرن ته نه ولاړ سلطان صلاح الدین ایوبي به هغه ژوندی ونیسي. سیف الدین د موصل امیر او د فوز سالار و. هغه د جګړې په ټولو اصولو او کړاوونو ښه پوهېده، ډېر زړور سړی و، خو له بده مرغه هغه خپل ایمان پلورلی و، کوم چې د مسلمانانو توره او سپرې وي. هغه هم له ځان سره ښایسته او حسینه نجونې او نڅا کوونکې ډمې بیولې وې. د شرابو د منګیو څخه برسېره د هغه سره ښایسته او ښکلې رنګارنګ او ډولي مرغۍ هم وې. هغه د ژوند دا ټول سامان ټک او پوک په میدان پرېښود او خپله وتښتېد. خو وروڼه په تښتېدونکي کې له هغه سره خپل یو سالار او یو قمندان هم ملګری و. هغوی موصل ته تلل چې د عراق په شمال کې پروت، خو د سلطان صلاح الدین ایوبي د کمنډیو مجاهدینو له ویرې د هغوی لپاره تېښته هم ګرانه شوې وه. هغوی ښایي لاره نیونکي مجاهدین لیدلي وي، نو ځکه یې د موصل لاره بدله کړه او په غلطه لار ولاړل چې شنه هم وه، دښتې، غرونه او غونډۍ هم وې. ورونه هغوی ته د پټېدو ځای پیدا کېده، خو د موصل څخه لږ لرې و چې شپه پرې راغله. دوی د سپوږمۍ په رڼا کې څه کورونه ولیدل، نو د لومړي کور دروازه یې وټکوله. ورونه له هغه کور څخه هم یو سپین ږیری بوډا راووت. د هغه په وړاندې 3 اسپاره ولاړ وو چې ډېر سانیولي او هپېدل. نو بوډا وپوښتل داسې ښکاري چې د موصل سرتیري او پوځیان به یې، او فکر کوم چې تاسې راتښتېدلي یاست. زه دا 2 ورځې په دې لاره سرتیري ګورم، هغوی د اوبو څښلو لپاره ځنډېږي او نور د موصل په لوري حرکت کوي. سیف الدین وپوښتل د دې ځای څخه موصل څومره لرې دی؟ بوډا وویل که ستاسې په اسونو کې ساه وي نو تر سهاره مخکې رسېږي. سیف الدین وپوښتل که ستاسې سره ځای وي نو موږ دلته شپه تېرولی شو؟ بوډا ځواب ورکړ ځای خو په زړه کې وي، له اسونو راښکته او دننه راشه. ورونه په یوه خونه کې 3 واړه د یو مشعل رڼا ته کېناستل، خو بوډا هغوی ته په ځیر ځیر سره کتل. سیف الدین وویل زموږ د پېژندلو هڅه کوې؟ بوډا وویل زه پوهېږم چې تاسې سرتیري نه یاستئ، ستاسې رتبې کېدای شي تر سالارۍ پورې وي. خو یو ورته وویل دا د موصل والي سیف الدین غازي دی، زه نائب سالار او دا ملګری قمندان دی. تاسې سعادي سړو ته پناه نه ده ورکړې، تا ته به د دې انعام درکول کېږي. سیف الدین وویل یوه خبره په غور سره واوره مشره، دا هم کېدای شي چې موږ ستا په کور کې د زیاتو ورځو لپاره پاتې شو، موږ د ورځې د باندې نه شو وتلی. چاته دا څرګنده نه شي چې موږ دلته یو. که چاته څرګنده شوه چې موږ دلته یو نو تا ته بیا سزا درکول کېږي، او که دا راز دې وساتو نو انعام به درکول کېږي. څه چې بیا غواړې هغه به په لاس درځي. بوډا وویل ما د موصل والي ته پناه نه ده ورکړې، تاسې لاره ورکه کړې او په کړاو کې اخته زما کور ته راغلي یاستئ. څومره ورځې چې پاتې کېږي زه مو خدمت کوم. که تاسې د پټ اوسېدو هیله لرئ نو پټ مو ساتم. زه ستاسې سره ځکه خواخوږي لرم چې زما زوی هم ستاسې په پوځ کې دی. نائب سالار وویل موږ به هغه ته لوړه رتبه ورکړو. خو بوډا ورته وویل که تاسې هغه له پوځ څخه راوباسئ دا به زما لپاره ډېر لوی افتخار او انعام. خو سیف الدین وویل ښه موږ به هغه له پوځ څخه وباسو، ځکه هر پلار غواړي چې زوی یې ژوندی پاتې شي. بوډا وویل ما د هغه د ژوند هیله هیڅ وخت نه ده کړې، ما هغه د خپل قوم لپاره په پوځ کې واچاوه او الله پاک ته مې وسپاره. زه هم سرتیری وم، تاسې له هغه وخت پیدا هم نه وئ چې زه کله په پوځ کوم. الله تعالی دې ستاسې پلار قطبالدین ته جنت ورکړي. زه د هغه په دور کې سرتیری وم، موږ د کفارو په خلاف جګړې کړې، خو تاسې زما زوی د خپلو مسلمانانو ورونو په خلاف د جنګولو لپاره بیولی دی. زه د هغه د شهادت هیله مند وم، نه د مرګ. سیف الدین وویل صلاح الدین ایوبي تش په نامه مسلمان دی، د هغه په مقابل کې جنگ روا بلکې فرض دی. نائب سالار وویل درنه مشره تاسې په دې خبرو نه پوهېږئ، موږ ښه پوهېږو چې څوک مسلمان او څوک کافر دی. خو ورونو بوډا ورته وویل زما زامنو د عبرت درس واخلئ، زما عمر 75 کاله شوی دی. زما پلار د 90 کلو په عمر وفات شو او د هغه پلار په 50 کلنۍ کې په شهادت رسېدلی و. زما نیکه زما پلار ته د هغه وخت د جګړو کیسې کړې وې. زما پلار هغه کیسې زما په سینه کې واچولې، نو زه د دې دعوه کولی شم چې زه په څه پوهېږم په هغه تاسې نه پوهېږئ. د بادشاهي حرص چې ورور له وروره سره جنګوي
هغه ضرور یو ورځ تښتېدلی او د یو غریب په جونګړه کې داسې پټېدای هم شي. ستاسې څخه چې مخکې زه تېر شوي دي د هغوی هم پای همداسې و. ستاسې 3 لښکرې د سلطان صلاح الدین ایوبي یو لښکر په شا کړي او په کوم ډول چې په شا شوې هغه زه د 2 ورځو څخه را په دې خوا ښه ګورم. که ستاسې سره 10 لښکرې هم وای نو ټول به همداسې تښتېدل. څوک چې په حق وي هغه فتح او برای حاصلوي او کله چې ماتې وخوري بیا نه تښتي بلکې د هغوی مړي د میدان څخه پورته کېږي. هغه هېڅکله هم نه پټېږي. ورونو د بوډا دا خبرې د سیف الدین لپاره مرګ وي. سیف الدین وویل ته د صلاح الدین ایوبي پلوی او ملګری ښکارې، موږ باید پر تا باور او اعتماد ونه کړو. بوډا وویل زه ستاسې پلوی یم، زه د اسلام د سپېڅلي دین پلوی یم. زه د خپلې تجربې په اساس تاسې ته وایم چې تاسې د خپل ورور دښمن خپل دوست او ملګری وباله. حال دا چې هغه ستاسې د دین ازلي دښمن دی. ستاسې د ماتې اصلي لامل همدا دی. تاسې په ما باور وکړئ که د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ دلته راغی نو زه تاسې پټ ساتم او دوکه در سره نه کوم، خو دا ذلیل ژوند مې په تاسې باندې نه لورېږي. خو ورونو د دې خبرو په جریان کې چې دوی خبرې کولې یوې ښایسته نجلۍ خوراک او څښاک راوړ او خونې ته راننوته. د هغې تر شا یو بله ځوانه ښځه هم راغله. د هغې په لاس کې هم د خوراک او څښاک لوښي وو. د سیف الدین سترګې او نظر په نجلۍ باندې ښخ شو. ورونو هغوی د خوراک او څښاک لوښي کېښودل او له خونې ووتلې. سیف الدین له بوډا څخه وپوښتل چې دا دواړه څوک دي؟ بوډا وویل دا کشره زما لور ده، هغه مشره مې د زوی مېرمن ده. د هغه زوی مېرمن چې ستاسې سره په پوځ کې دی ما ته داسې معلومیږي چې زما انګور به کونډه شوي وي. ورونو څه فکر کوئ چې سیف الدین به له را روان کوم برخلیک سره مخ شي؟ او هلته چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د حلب ښار ته نږدې اړولي دي هغه به کوم پلانونه تنظیم کړي او د فلسطین د نیولو لپاره به په کوم پلان لاس په کار شي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په را روانو برخو کې سره له جهادي او ګټورو تفسیرو واورئ ان شاء الله تعالی. د 103 برخې پای.